ترى آیتان دی کتیدلی ان الله بشکل تعالی انزل نازل کړي دي من السماء د اسمان نما ان وب فتصبحوا بشی الارض زمکا مخضره تکشنا دغه بنتیجه کې ان الله بشکل تعالی لطیف مهربان دی ډیر بارک بین دی الله تعالی خبیر او خبر هم دی له هم دی الله تعالی د بار دی ما هغه فی السماوات چې باسمانونو کې دی او ما هغه هم دی فی الارض چې بسمکه کې دی و ان الله بشکل تعالی له هو الغنی او هغه بنیاز دی مالدار دی الحمید صفت کړي شوی دی علم ترى آیتان دی کتیدلی ان الله چې بشکل تعالی سخر تابع کړی دی لكم تاسو لپاره ما هغه فی الارض چې بسمکه کې دی والفلک او کشته هم تابع کړی دا تجری چې رواني دي په بحر په دریاب کې به امره په حکم د هغه ويمسك السماء او رای سار کړی د اسمان اندا چې ان تقع دا چې پرینوزی علی الارض بسمکه باندې الا مگر باذنه په حکم د هغه ان یو خبره پریوزی او هغه حکم به الله کوي ان الله بشکل تعالی بالناس بخلق باندې لرؤوف نرم کو نرمی کون کې ده رحیم مهربان هم ده وهو الذي وله غزات احياكم جوندي کړي تاسو ثم بیا يميتكم رکی تاسو ثم بیا يحييكم بیا ژوندۍ کی تاسو ان الانسان بشک انسان لکفور خامخنا شکر ده لكل امه نهر یو امت د پاره جعلنا موږ جوړ کړی دا من سکن طریقه د عبادت هم چې دوی ناسکوه عمل کوونکي دی باغی طریقې فلا ينازعنك بس دوی دی جګړه نه کوي تاسو سره په امر پکار کې ودعو او تبلا ورکوا الى ربك درب طرف ته خلقتا انك بشکت على هدن پسملار باندې پته یې په هدایت مستقیم سم باندې یا بلار سم باندې وان او کچری جادلوکا دوی جګړه کوي تاسو را فقل بست او یا الله ولا تعالی عالم خبه ده بما به زبانه تعملون چې تاسو کوي الله ولا تعالی يحكم فیصله بو کی بینکم تاسو په منځ کې یوم القیامت پرز د قیامت فيما باغ معامله کې کنتم چې وای تاسو فيه باغ کې تختلفون چې تاسو به اختلاف کوو علم تعلم آیات د پته نشته ته خبر ان الله چې بشکل تعالی يعلم هغه بوهیږي ما باغ شی باندې په السماء چې پس مانونو کې دي والارض وبسمکه کې ان ذالک بشک دا ټول فی کتاب دا په کتاب کې دي لوح محفوظ کې دي لیکل شوی ان ذالک یقینا علی الله بلا طلبان یسیر آسان دي ويعبدون او دوی عبادت کوي من دون الله سوا د الله تعالی نه ما د هغه شی لم ينزل شنه د نازل کړي به باغ باندې سلطان انت دلیل وما او هغه ليس چنيشتا لهم دوی ته به باغ باندې علم سپوها وما للظالمین او نست ظالمانو د پاره من نصير څوک مدد کوونکې واذا هر کلا تتلا چلوستل شی علیهم بدوی باندې آیاتنا زم آیاتنا بینات واضحه تعرفون تب پیجنی فی وجوه الذین قمخون او خلقو کې کفر چې کافر دي المنکر ناپخی تب وګوري بیا چې هغه باندې بد لګیږي دا یکادونا نجدیدی دوی یستون چې حمله وکي منګولي ولګي بالذین بو خلق باندې یتلونا چلولی علیهم بدوی باندې آیاتنا زمونږه قل تورته وایا اف انبئکم آیات خبر کم تاسو بشر ډیر بد من ذالکم د دینا د تاسو ته جو صدر ولی او د آیاتونه در باندې بد لګي او تا مخ په تور شو او غوسه شوي په نو تاسو ته دینه بدترین حالونه خیمه چې هغه تاسو مخونه ډیر زیات تور کې ډیر مم غوسه کی النار هغه اور ده وعدها وعده کړی دا الله تعالی د هغه اور وعده کړی دا د هغه الله ولا تعالی الذين او خلق سره کفروا چې کفر کړی دي وبئس المصير اور ډیر خراب ځای د ورتلو دی یا ایها الناس اے خلقو ضربا بیان کړی شوی دی مثلا یو مثال فاستمعوا بس وګ ورته کېږي له هغه یو مثال الله بیانوي او اضافي خبر الله کوي خط توجه سره واوري الله وی فاستمعوا خط توجه کوي خ شوق سره واوري ان الذين بشکا کسان تدعون چې تاسو رب علی ان دعاګانی کوي دا غینا من دون الله سوا د الله تعالی نه هر څوک چې راغواړي خو چې الله نه بغیر که فرشتي دي که پیغمبران دي که نیکان دي که سبرګان دي که ولیان دي او که بوتان دي او که قبرونه دي وغیرہ هر څه دي لای یخلقو هیڅ کله پیدا نکی اغوی ذبابن یومچ ولویت تمعو او اگر کدا ټولم پیرا جمع شي له په جوړولو د اغه باندې یو مچ د شي جوړول یو مچ او بیا لا فرمایي چې مچ خلا څه کوي و ان او کچری
یسلبهم سلب کی د دوینا وی تختی د دوینا الذباب دغه مچ شیئا شیء لا یستنقذوه خلاص بنکی هغه شی د مچنا منه د مچنا خلاص بنکی هغه شی منه د مچنا یعنی مچ کده خلی کی یا کوم طریقې سره جگہ کم شی راخلی هغه در واغستو او هغه په ځای کې او په خلی کې هغه ګډ شو نو هغه هم تنه شي راغسته اگر کدا څومره چې دوی را بلی سوا د الله تعالی نه دا ټول پیرا جمع ولې نشي او بیا الله فرمایي ضعفا کمزور ده بیوسه ده الطالب غختن کې والمطلوب چانه چې غختل کیږي دا دواړه کمزوري دي دا څوک چې غواړي دام کمزور ده او دا چانه چې غواړي دعاګانې دام کمزور ده او بیا الله تعالی عجیب آیات دې په سبا چې ما قدر الله قدر ونکو دی د الله وې نه پېژند الله خبر نشو د الله نه الله یې ونه پېژند ځکه دا سې کوي او دا اصل علم دی علم بنیاد هم دا دی چې الله پېژني چې الله نه پېژندلې کده د ارڅمره په غټ علم کړی وي خدا به علم دی او چې الله پېژندو نو ته د الله معرفت نه حاصل شو دا ټول نه علم دی به چې انسان د تابعداري ما قدر الله قدر ونقل دوی د الله تعالی حق قدره څنګه چې حق دغه سره وای نه پېژند الله څنګه چې دغه پېژندل حق دی تعظیم ونقل دوی د الله څنګه چې د الله تعظیم کول حق دی یو ونه منلو الله څنګه چې یو منلو حق دی هغه د سره هر معنا چې الله سره مناسبه غني هغه مناسبه ده ان الله بشکل تعالی لقوی ذو ورد عزیز او غالب هم ده الله ولا تعالی یصطفی ورکی من الملائکه د فرشتونا رسلا پیغمبران یعنی استازی پیغام رسانی کون لپاره ومن الناس ودخلقنهم لك الله تعالی د فرشتونا جبرائیل علیہ السلام خوخ کړو هغه به وحی وړله او د خلقنا الله تعالی د آدم علیہ السلام نواله تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې خپل سلسله ده خوخ کړو د پیغمبري لپاره ځکه چې الله سورۃ انعام آیت نمبر 124 کې یو سل څلرويشتم 124 کې الله تعالی خود دې دا خبره چې الله يعلم حيث يجعل رسالته الله پويږي په د باندې چې کوم ځای کې خپل پیغام رساني فټ کوي چاته ور کوي او بشک الله تعالی ان الله بشک الله تعالی سميع اوریدون کده بصیر اولیدون کده یعلم هغه پوهیږي ما هغه زبانه بین ایدیهم چې دې په وړاندې دي او ما هغه زبانه هم پوهیږي هغه خلفهم چې دې نورست دي و الى الله ولا تعالی د پاره ترجعو ورګ واپس به ورګرځول شي الامور ټول کارونه د ټول کارونو فیصله یا ایها الذين امنوا یا مؤمنانو ارکعوا رکوع کوي واسجدوا سجده کوي واعبدوا عبادت کوي ربکم دخل رب وافعلوا الخير او کارونه کوي نور هم د نیکی لعلکم دې لپاره چې تاسو تفلحون کامیاب شئ سجده د بیا وجاهدوا او کوشش کوي jihad کوي فی الله د الله بلا رکی حق جهاده لکه څنګه چې د jihad کول حق ته او دې ګلا فرمایي چې jihad کوي تاسو به د قران کریم ذریعہ سره یو لفظ jihad دی یو لفظ قتال دی jihad آغاز دی قتال انجام دی د الله د دین غلبول د پاره چې هر کوشش کول دي دا jihad دی او د دې په انجام کې چې کله رکاوټ راشي او نور تا ته په دې کار کې مخکې ته کولې نشي نو دې باندې چې کومه جګړه راځي هغه ته قتال دا آغاز او هغه انجام هو اجتباکم هغه غره کړی تاسو وما جعل او نه د جوړ کړی علیکم تاسو باندې فی الدین په دین کې من حرجن څه تنګي مدینه دې کې تنګي نشتا ګرانواله نشتا سختی نشتا په دین کې اسانواله ده نرمي ده پکې ملت ابيكم دا دین د تاسو د پلار ابراهیم چې ابراهیم علی السلام هو اغا انهم اغا او ماغا الله تعالی سماکم نوم در کړه تاسو ته پتا سو باندې نوم یې خود دی الله تعالی المسلمین د مسلمانانو نو چې الله در باندې مسلمان نوم یې خود دی نو تبل نوم بیا بازار باندې مګدا او دا بهترین نوم د نومونو نه من قبل وړاندې د دینا ان دې قران نمخ کې هم د کنومو وفي هذا او په دې قران کې هم د کنوم دی ليكون دې لپاره چې شي الرسول پیغمبر شهیدن گوا علیکم بتا سبحانه وتكون او شی تاسو شهدا گواهان علی الناس بنور خلق باندې نور خلق ته دعوت ورکړي دا غي اومني ډیره خدا کنه مانی نو قیامت کې باغی بهانه نشي کولای استا گواہی بالا په قبول کی بیا فاقیم الصلاة بس قائم کے منذ وآت الزکاة اور کی زکاة واعتصموا اور مضبوط ہونی صحیح باللہ اللہ تعالی فلا تعالی بدین منگولی اولگوئی